د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه دا وخت مو بخیر. پاماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن شنبه د لړم یا د عقرب د میاشتې شپږشتمه د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 14 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټیکي. کندوز کې د 8 میلیونه افغانۍ په لګښت د کانکریټ اچونې 3 پروژې پیل شوې. قطر د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره د طبي تجهیزات او 4 امبولانسونو مرسته وکړه. او د ایران د عدلیې وزارت مرستیال وايي په نږدې راتلونکي کې به له ایران څخه د افغان بندیانو د انتقال پروسه عملاً پیل شي. اوس هم بشپړ خبرونه. کندوز کې د 8 میلیونه افغانۍ په لګښت د کانکریټ اچونې 3 پروژې پیل شوې. د کندوز ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ښار په 3مه، 4مه او 9مه ناحیه کې د 2400 متره سړکونو د کانکریټ اچونې چارې پیل شوې. د کندوز ښاروالۍ سرپرست او د څارنې آمر زیب نور مبارز د باختر اژانس ته ویلي پر دغه پروژې 8 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کیږي. نوموړي د دغه پروژو موخه د ښار د بیا رغونې، سړکونو جوړونې او د نورو بنسټیزو پراختیایي چارو ترسره کول ښودل شوې ده. د یادونې وړ ده چې د کندوز ښاروالۍ سږکال په دغه ولایت کې لسګونه کوچنۍ او لویې پروژې پلي کړې دي. قطر د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره د طبي تجهیزات او 4 امبولانسونو مرسته وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له دغه وزارت سره د قطر هیواد له لوري د طبي تجهیزات او 4 امبولانسونو د مرستې خبر ورکړی دی. له یاد وزارت څخه په خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې یاد مرسته د افغانستان لپاره د قطر هیواد د شارزدافیر دکتور مردف القاشوطي له لوري د عامه روغتیا وزارت سره د مالی او اداري چارو مرستیال مولا بختالرحمن شرافت ته سپارل شوې ده. د خبرپاڼې د معلوماتو پر بنسټ په یادو تجهیزاتو کې 4 امبولانسونه، د داخله او جراحي برخو د بیلابیل اصلي تجهیزات او د لپراسکوپیک جراحي وسایل شتون شامل دي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت د قطر حکومت څخه د یاد مرستې له کبله مننه کړې. هڅه کوي د هیواد د روغتي سیستم د ښه والي په موخه د خپل داخلي بودیجې او نړیوالې همکاري په مټ د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو لپاره لا عصري او پرمختللي تجهیزات برابر کړي. او د ایران د عدلیې وزارت مرستیال وايي په نږدې راتلونکي کې به له ایران څخه د افغان بندیانو د انتقال پروسه عملاً پیل شي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي پرون په خپل کاري دفتر کې د ایران د عدلیې وزارت له مرستیال وزیر ډاکټر اسکر جلالیان او مل پلاوي سره کتلي دي. د یاد وزارت د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې د دواړو لورو پر 2 اړخیزو اړیکو، په ایران کې د افغان کډوالو او بندیانو اقتصادي او سوداګریزه همکاري او سیمه ییزو سیاسي همکاریو تړاو اړخیزې خبرې شوې دي. متقي په دغه کتنه کې د 4 لسیزو راهیسې د کډوالو کوربتوب په تړاو د مننې ترڅنګ په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایران د دولت د ښه تعامل او حوصله‌مندۍ غوښتنه کړې ده. درنو اوریدونکو په خبري غړې کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړې لوی العمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.